سلامونه ملګرو، امید ده تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. الله دې وکړي چې تېر شوي درسونه تاسو ټول کتلي او څه ناڅه مو ترې زده کړي. تل کوشش کوئ چې هر درس چې تاسو نوی اورئ هغه زده کړئ، هغې باندې پریکټس وکړئ، نوي لغات زده کړئ او هغې نه استفاده وکړئ. څومره چې تاسو خبرې کوئ، څومره چې تاسو پریکټس کوئ، هغومره به ستاسو ژبه ښه زده کېږي، هغومره به تاسو مخکې ځئ. نننی درس چې کوم دی اووه-څلوېښتم درس دی او دا دی د کی او که په باره کې دی. کی او که څه معنا لري او ګرامري لحاظ سره دوی کوم پوزیشن دی په یو جمله کې او جمله کې موږ ته څنګه استفاده کولی شو. اول معنا کی مطلب موږ د معنا د څوک یا یو څیز لپاره ترې هم استفاده کولی شي، یا انګلیسي کې موږ وایو هو یا وچ. که چې کوم دی همداسې هوم یا وچ یا دیټ لپاره ترې موږ استفاده کولی شو. کی مطلب ګرامري لحاظ سره دا چې کوم دی دا د فاعل په شکل موږ په یو جمله کې دینه استفاده کوو، یعنی کوم فعل چې کیږي هغه څوک سر انجام کوي هغه کی د هغې فاعلي کولو والا وي، او که چې کوم دی دا په جمله کې د یو مفعول په شکل استفاده ترې کیږي، یعنی کوم فعل چې کیږي کوم کار چې کیږي هغه په څه کیږي، هغه په که باندې کیږي. صحیح دی. بل دا چې تاسو جملې ما یو څو مثال ورکړي چې جملې تاسو واورئ وګورئ نو بیا تاسو صحیح د دې په مقصد او په معنا پوهیږئ. صحیح دی چې کی او که موږ څنګه په جمله کې استعمالو او د معنا څه ده. صحیح دی. نو راځئ چې مخکې ځو. ښه، دلته ما یو مثال ورکړی دی. j'ai un soeur ma soeur est au collège. صحیح دی. زه یو خور لرم او هغه په کالج کې ده. صحیح ده. دوه جملې دي. صحیح دی. نو ما دلته کی راوړی دی په جمله کې. صحیح دی. که تاسو دې لاندې جملې ته وګورئ j'ai un soeur qui est au collège. ګوره دلته ما راوړی کی راوړی دی، ځکه کی نه بعد که موږ وګورو موږ فعل راوړی دی. صحیح دی. چې کوم فعل دی په دې جمله کې هغه هم راوړی دی. صحیح دی. نو که دلته تاسو وګورئ j'ai un soeur، زه یو خور لرم qui est au collège، څوک چې په کالج کې ده. نو دلته په دې جمله کې چې کوم دی کی د فاعل په شکل استعمال شوی د کار کولو، یعنی سبجیکټ سوجه په شکل دا استفاده ته شوې ده. د کی نه بعد منګه ای راوړی، فعل هم راوړی دی. صحیح دی. ورب هم راوړی. نو همیشه دا تاسو یاد ساتئ چې د کی نه بعد به منګه فعل راوړو. صحیح دی. verb به راوړو. صحیح دی. او کی چې کوم دی منګه د یو سوجه یعنی د سبجیکټ فاعل په شکل دی نه استفاده کوو. دې جمله کې که تاسو وګورئ دې جمله کې اوس فاعل چې کوم دی هغه کی دی. صحیح دی. j'ai un soeur qui est au collège. صحیح ده. زه یو خور لرم څوک چې په کالج کې ده. صحیح ده. نو کی دلته موږ د ورب نه مخکې راوړو، کی نه بعد موږ همیشه فعل راوړو. همیشه به دا یاد ساتئ. نو دې نه دا معلومیږي دا د کی او د که منځ کې اوس راځم که ته هم ګورم، خو کی چې کوم دی دا همیشه دې نه بعد به موږ فعل راوړو، دې نه بعد به موږ verb راوړو، او دا د یو فاعل په شکل موږ په جمله کې دې نه استفاده کوو. صحیح دی. مخکې ځو. بل یو مثال دی. صحیح دی. تاسو دلته وګورئ j'ai un fils، مطلب زه یو زوی لرم. صحیح دی. صحیح دی. او مخکې بیا دا دی il joue au tennis. صحیح دی. هغه چې کوم دی هغه د ټنس لوبه چې کوم دا هغه کوي. صحیح دی. نو دلته بیا ما چې کله کی دویم جملې ته تاسو وګورئ چې کله ما کی په جمله کې استعمال کړی دی j'ai un fils qui joue au tennis. صحیح دی. زه یو زوی لرم څوک چې صحیح دی لوبه کوي، د ټنس لوبه کوي. ګوره موږ جو چې کوم دی هغه هم د کی نه بعد راوړی دی. صحیح دی. نو دلته وګورئ تاسو کی چې کوم دی دغه لوبه څوک کوي، مثال هغه فیس یې کوي. صحیح دی. نو هغه کی کوي څوک چې دی، مثال کی ریفر کوي فیس ته، هغه زوی ته ریفر کوي. صحیح دی. زوی ته ریفر کیږي. نو ځکه دلته په دې جمله کې کی چې کوم دی دا سوجه دی، فاعل دی، د کار کولو وجه دی. صحیح دی. او کی نه بعد موږ جو راوړی دی، یعنی لوبه کول، فعل هم راوړی، verb هم راوړی دی. صحیح دی. نو کی موږ همیشه د ورب نه مخکې راوړو او کی نه بعد موږ ورب راوړو. او بل دا دی دا په جمله کې موږ د کار کول والا دی. صحیح دی. په دې جمله کې کار کول والا څوک دی، فاعل څوک دی، فیس دی. صحیح دی. کی او کی چې کوم دی هغه سوجه ته ریفر کوي، فیس. نو دلته کی اذا سوجه موږ راوړی، اذا فاعل هم راوړی دی. صحیح دی. څوک چې کار کوي، فعل چې کوم فعل کیږي نو هغه کی کوي. صحیح دی. مخکې ځو. ښه، مخکې ځو. دلته اوس ما که سره یو دوه مثال راوړي. صحیح دی.
اوس که مونږ کی خو مونږ وولې چې هغې نه بعد کی چې کوم دی همیشه دې نه بعد به مونږ فعل به دې نه بعد راوړو. صحیح دی. اوس که مونږ په یو جمله کې د مفعول په شکل کې د ابجکټ په شکل کې دې نه استفاده کوو نو دا به جملې په مونږ کوم څه کې راوړو دې نه بعد به مونږ شی راوړو ویغ به راوړو که څه به راوړو. تاسو دې مثال ته یو ځل وګورئ. صحیح دی. J'ai vu le film. Je voulais le voir depuis longtemps. صحیح دی. وای ما هغه فلم ولیدو چې کوم ما غوښتل چې ډیر وخت نه ما غوښتل چې دا وګورم. صحیح دی. تیره شوې زمانه ده. صحیح دی. مثال ما هغه فلم ولیدو چې کوم ما ډیر وخت نه غوښتل چې هغه زه وګورم. صحیح دی. نو اوس د دویم جملې ته وګورئ کوم ځای کې چې ما کنه استفاده کړې ده. J'ai vu le film que je voulais voir depuis longtemps. صحیح دی. ګوره دلته اوس وګورئ که چې کوم د هغې نه بعد مونږه ژه راوړی دی. صحیح دی. فاعل مو راوړی دی. صحیح دی. سوجی مو راوړی کار کوله ژم خپله راوړی دی. صحیح دی. دې نه که نه بعد مونږ هېڅکله هم ویغب ورب نه راوړو فعل نه راوړو. صحیح دی. نو ځکه دلته کار په څه شوی دی. مثال کتل خو هغه چې کوم دی فعل شو کار په فلم شوی فلم مفعول دی. نو که دلته ریفر کوي فلم که دلته معنا ده چې هغه فلم. صحیح دی. نو ځکه دی دلته که چې کوم دی د مفعول په شکل کې چې څه باندې کار شوی هغې په شکل کې دلته موږ استفاده کوو. صحیح دی. امید چې تاسو مقصد اخیستی. کی چې کوم دی هغې نه بعد موږ فعل راوړو ورب راوړو ویغب راوړو ولې د که نه بعد موږ سوجی راوړو. صحیح دی. لکه څنګه هلته موږ ژه راوړی. صحیح دی. J'ai vu le film que je voulais voir depuis longtemps. وای ما هغه فلم ولیدو چې کوم ما غوښتل ډېر وخت نه غوښتل چې هغه زه وګورم. صحیح دی. نو تاسو که ته وګورئ که نه بعد موږ ژه راوړی. صحیح دی. ویغب یا فعل مو نه دی راوړی ځکه که فلم ته ریفر کوي او فلم مفعول دی که دلته یې مفعول په شکل دلته موږ دې جمله کې استفاده کړې په څه باندې چې کار شوی دی. صحیح دی. صحیح دی. نو دا و د که استعمال. دلته اوس بل مثال دی که په باره کې Le livre que j'ai acheté est intéressant. وای کم کتاب چې ما اخیستی صحیح دی هغه ډېر دلچسپ و. صحیح دی. نو که دلته موږ وګورو که نه بعد موږ فعل نه دی راوړی دی فاعل مو راوړی دی. صحیح دی. ژ مو راوړی دی. صحیح دی. نو دلته هم دا که چې کوم دی د کتاب په اړه خبره کوي یو کتاب اخیستلی شوی کتاب باندې کار شوی کتاب مفعول دی نو ځکه که موږ د مفعول په شکل دی جمله کې دی نه هم استفاده وکړه. Le livre وبخئ Le livre que j'ai acheté est intéressant. صحیح دی. کوم کتاب چې ما اخیستی ده هغه ډېر دلچسپ. صحیح دی. دویم مثال ته تاسو وګورئ Les pommes que nous mangeons sont délicieuses. صحیح دی. وای Les pommes que nous mangeons sont délicieuses. دلته که ته وګورئ هغې نه بعد موږ نو راوړی دی. صحیح دی. نو ورب فعل ویغب هم ترې نه دی راوړی هغې نه بعد. صحیح دی. نو دغه فرق دی د کی او که په باره کې. کی چې کوم دی همیشه به دې نه بعد موږ فعل راوړو ویغب به راوړو او که چې کوم دی هغې نه به همیشه هغې نه بعد به موږ څه راوړو موږ سره چې هلته کوم ضمیر هغه به راوړو. صحیح دی. نو کی چې کوم دی یو فاعل په شکل کار کوونکي په شکل موږ ته استفاده کوو او که چې کوم دی مفعول چې څه باندې کار شوی هغې په شکل موږ په جمله کې استفاده کوو. نو مننه ملګرو دا اوس موږ نننی درس امید چې تاسو پوه شوي دغه ویډیو تاسو تکراري 2-3 ځله وګورئ چې تاسو دقیق پوه شئ د جملې په کوم ځای کې موږ کی استفاده او کوم ځای کې که استفاده ترې کوو او په مقصد یې هم پوه شئ او دې نه استفاده وکړئ. صحیح دی. مننه ملګرو تر بل ویډیو پورې ښه وخت.